سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. په غزني کې د موبین تر نامه لاندې پراخ چاڼیز عملیات نن سهار پیل او اوس هم دوام لري. د غزني د والي ویاند وایي دغه عملیات د طالبانو د ځپلو او اصلي هستو ته د ولسوالیو د مرکزونو او یا هم امنیه قمندانیو د لیږد په موخه نن سهار وختي په جغتو او رشیدان ولسوالیو او قیاق درې کې چې شپږ ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي پیل شوي دي. د نوموړي په وینا دغه عملیات په غزني کې د ملي اردو د درېیمې لوا مخکیني قمندان عبدالمبین محبتي ته چې څو اونۍ مخکې په قرهباغ ولسوالۍ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و د درناوي په موخه د مبین په نامه نومول شوي دي. ولسمشرې ماڼۍ وایي هیڅ مرجع د ولسمشر د حکم د ځنډولو حق نه لري. څه باندې یوه میاشت مخکې ولسمشر غني د بهرنیو چارو وزارت د ارزونې او تفتیش په موخه یو حکم ورکړی و، خو هغه حکم د ملي والي حکومت د اجرایه رئیس لخوا په یو مکتوب سره ځنډول شوی و. د ولسمشرې ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر صلاحیتونه په واضح ډول تسجیل شوي، نو له مخې هیڅ مرجع د ولسمشر د حکم د ځنډولو حق نه لري او یا هم او د یاد حکم پر بنسټ به د بهرنیو چارو وزارت ارزونه او تفتیش د ګمارل شوي پلاوي له لوري دوام ومومي. د هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي ډیورنډ فرضي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله نه ده. دغه بنسټ په یوې خبرپاڼه کې سره له دې چې د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې په 40 ساعته توګه د تورخم دروازې له پرانیستو هرکلی کوي، خو یو ځل بیا یې د افغان دولت پر تلپاتې دریځ چې ډیورنډ فرضي کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ګڼي ټینګار کړی دی. مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم د رسمي پولې په توګه د تورخم بندر یادول تر ګندمک تړون وروسته لوی خیانت بللی او دغه چاره د افغانانو د حق پر وړاندې لویه جفا بللې ده. 2 ورځې مخکې د تورخم دروازه د پاکستان د لومړي وزیر او د افغانستان د ترانسپورت وزیر له لوري په 40 ساعته توګه پرانیستل شوه، خو پر یادې دروازې پر نښلول شویو لوحو تورخم د پولې په توګه یاده شوې ده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست د ملي دفاع وزارت مرستیال او د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان تېره ورځ د کندوز د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته ولاړل. د ملي دفاع وزارت مرستیال وایي د دولت پر وسلوالو مخالفینو به پوځي فشارونه زیات شي او افغان ځواکونه به د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو له منځه وړو ته دوام ورکړي. دوی همدا ژمنه وکړه چې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره به امنه فضا رامنځته کړي. په پکتیکا کې یو ځانمرګی بریدګر موخې ته تر رسېدو مخکې ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل وایي دغه کس غوښتل د ټاکنو پر ورځ په شرنه ښار کې یو ځانمرګی برید ترسره کړي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د لومړۍ حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې د یاد بریدګر 15 نور ملګري هم نیول شوي او دمګړې ترې پوښتنې روانې دي. او افغان کرکټ ملي لوبډله به نن د 3 اړخیزه سیالیو په لړ کې خپله 3مه شل اوریزه لوبه د زیمبابوې پر وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دغه لوبه به نن مازدیګر 15 بجې د بنګلادیش په ظهور احمد چودري لوبغالي کې ترسره شي. دغه لوبه په داسې حال کې ترسره شي چې تر دې مخکې افغان لوبغاړو زیمبابوې او بنګلادیش ته ماتې ورکړي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.